ټول نه اولنی نوم د الله الله، ټول اوچت نوم دی. او قرآن کې خو ځای په ځای راغلی دی. الله سوی الله لا اله الا هو الله، د دومره ناشنا نوم دی علی الاطلاق. د الله په نومونو کې اوچت او عظیم نوم هغه دا دی، او دا نوم صرف د الله دی، بل د هیڅ چا دا نشته. او سبحان الله، الله د دې خلقو د دې مخلوق د زړونه او جبې د دینه اړولې دي چې دا نوم د ځان دپاره کیږي. یعنی څوک دا نشي خوی په دې مخلوقاتو کې چې دغه نوم دي صحیح الله دا نشته. تر دې چې غټ غټ کافران تیر شوي دي، غټ غټ کافران، خو چا کې دا طاقت نه و چې ځان له الله نوم یې ښودی وي. دا نوم صرف او صرف د الله دی، او په یو مخلوق کې دا طاقت نه او نه به د قیامت پورې چې دا نوم کیږي. څومره امتونه چې الله سبحانه وتعالی ذکر کړي دي په قرآن کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې، دا نوم هغه ټولو پیژندو، دا نوم هغه ټولو ته معلوم، مشرکانو ته معلوم، کافرانو ته معلوم، یهود و نصارو ته معلوم، ټولو ته معلوم دي. الله سوی ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، او کته تپوسو کې اے پیغمبر د دوی نه چې د ځمکې او اسمانونو چا پیدا کړي دي، لیقولن الله، او دوی وایي چې الله پیدا کړي دي. ډېر ناشنا نوم دي او ډېر خوږ نوم دي، او قربان شو وزار شو په دې نوم نه. دې نوم نه سړی چې لوګی شم ورته دومره ښایسته او خوږ نوم دي. او درته یو ناشنا فایده ذکر کړم. د الله په نومونو کې درې نومونه داسې دي چې د الله د نومونو ټولې معنی د دې دریو په خوا او شا کې ګرځي. اولنی نوم الله، او دویم الرب رب، او دریم الرحمن. الله د دین الوهیت ثابتېږي چې بندگی به د الله کې، د رب نه ربوبیت ثابتېږي، د الرحمن نه د الله سبحانه وتعالی معامله د مهرباني چې څومره دغه د دې نوم نه ثابتېږي. الله او الرب او الرحمن دا هغه نومونه دي چې بنیادي نومونه دي. بیا د الله نوم چې دا ولې اوچت دی، موږ دا اوچت دی، دا په دې اوچت نوم دی چې دا د الله په ذات باندې دلالت کوي. ته چې اوس رحمان نوم ثابت ہے، یا قهار ثابت ہے، یا جبار ثابت ہے، یا رحیم ثابت ہے، نو ته به څه وایې د الله یو نوم دی الرحمن. نو د الله په ذات باندې چې کوم نوم پروت دی کوم یو دی؟ الله. بنیادي نوم دی. بیا چې نور نومونه ثابت دی دا به پکې ذکر کې. د الله نوم دی الرحمن، د الله نوم دی قهار، د الله نوم دی جبار. نو دا نوم را جمع کړي دي دا ټول ښایسته نومونه او دا ټول ښایسته صفات. او ځکه الله سبحانه وتعالی دا ټول ښایسته نومونه دې ته اضافه کوي. څه وایي؟ ولله الاسماء الحسنى. او د الله دپاره ښایسته نومونه دي. چا دپاره دي؟ د الله دپاره دي. هغه نوم وي الله، د الله دپاره ښایسته نومونه دي. د دې معنی څه ده په لغت کې؟ یعنی عربی ژبه کې الله څه ته وایي؟ دا په اصل کې اخیستی شوی د اله نه دی. اصل د دې ټکی دی اله یا اله. او د اله ډېرې معنی دي په عربی ژبه کې. تاسو به حیران شئ چې په دې نوم کې څومره ناشنا معنی پرتې دي. دا خو عام خلک یا کوم سره چې علم نه وي بس دغه الله الله کوي، نور خو خبر نه وي چې الله څه مطلب دی. خو په دې نوم کې دنه دومره ناشنا معنی پرتې دي چې ستا د عقل به ورته حیران شي. اله یو معنی دا ده معبود، هغه ذات چې د هغه بندګي کېږي. دا معنی خو په دې کې پرته ده. اله الله اخیستی شوی د اله نه دی. په قرآن کې الله دې ته اشاره کړې ده وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. هغه الله په اسمانونو کې چې کوم مخلوق ته هم دغه بندګي کوي، او په ځمکه کې چې کوم دی هغه هم دغه بندګي کوي.
یو معنی شو. دویمه معنی دی الہ کې پرته د هغه د حیرانېدل چې عقل حیران شي. عقل څه شي؟ حیران شي. عرب وی اله الرجل، اله الرجل مطلب دی چې سړی حیران شو. د په عربي کې داسې ویل کېږي، خو فصیح عربي کې دا نه ده نن سبا د ماته پاته چې ویل کېږي، دا خو جین شوي عربي ده. کم ټکی چې ستاسو د غواړي جو لږې داسې کوږ را کوږ کوي، عربۍ ته ورننه باسه. هغه عربي نن سبا د عربو زمونږ دا خو پکې اول نمبر کې د دوی ژبه نه ده، خو د عربو هم په شرمونو وشرموله. هغه ټکي به پکې وي چې هغه عربو د سره پېژندونه. ځکه د پخواني عرب چې کوم پخوا مړه شوي که دا راپاڅېدو دا عربي واورېده که که تعجب نه بیا مړه نه شو، هارټ اټیک به ورته وشي چې دا کوم عربي دی، دا خو موږ چې په ژوند کې نه ده اورېدلې. نو دویمه معنی دا ده التحیر، یعنی د عقل حیرانېدل. سبحان الله، څه ناشنا معنی پکې ده. د دې رب په باره کې چې څومره سوچ کوې نو عقل به دې حیران شي. التحیر، د الله طاقت ته به حیران شي، د الله غا نخو ته به حیران شي. صرف بس یو اسمان ته سوچ کې پروت کولا او اسمان ته داسې ګوري، طاقتور ذات ته چې دا اسماني ودرولې، نو عقل دې څه شو؟ عقل دې حیران شو. دا معنی په دې کې دنه پرته ده. جو معنی په دې کې دا ده پنانی و. عرب وی اله الرجل الى الرجل، وی دی پلانی پوری پنا ونی وا. هغه پلانی ته وی چې ما بچ کیاره، داغه شاته ودرېد. په دې ځکه دا معنی د الله پر نوم کې نه پرته ده، پر الہ کې مطلب دا دی چې د پنایزه هغه صرف یو دی. څوک دی؟ هغه الله دی. دا نوم ګورای سینوم نه چې بس الله ویل شو بس الله، مطلب داغه بندگی کی، مطلب دا چې داغه مبارک چې څومره سوچ کوي داغه نه خو قدرت ته ګوره حیران بشي. او دریم کته پنانی وغواړي د هر قسم شر نه او د هر قسم مخلوق نه، نو په دغه رب پسې ورځي. او دې کې اشاره سورۃ یاسین کې دې طرف ته اشاره شروع، واتخذوا من دون الله آلهه. دې مشرکانو د الله نه علی وزن الالهه نیولې، الها اله جمع ده، لعلهم ينصرون، د دې لپاره چې هغه سره مرسته وکړي، یعنی دوی پناه وړي د پاغوي پوري، هغه سره پناه نیولې. څو معنی شو؟ درې. دا په لغت کې دا معنی دی، ګور عربی په لغت کې. څلورمه معنی د عربی په لغت کې به د الہ کې دنه پرته ده سکون حاصلول. عرب وی الہت الیه ای سکنت الیه، دې پلانیت خواله چې ورلم کنه سکون می حاصل کو. سبحان الله. الله سوی په سورۃ الرعد کې الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. د مؤمنانو زړونه مطمئن کیږي د الله په یادولو سره، یعنی مطلب چې دې الله سره د رابطه وا نو سکون به ته ملاو شي. ته معنی په دې کې دنه پرته ده. پنځمه معنی الہ کې دام پرته ده لغت کې المحبوب المعظم، ډیر زیاته مینا کول او ډیر تعظیم کول. نو د دې الہ سره چې هغه الله سبحانه وتعالی د دې سره د مؤمنان به حد محبت کوي او به حد تعظیم دا غرب کوي. شپږمه معنی په دې کې دنه پرته ده، وی کله چې ویل شي چې الہ یا الہ بالمکان، عرب دې سوی نو پلانې په خپل ځی باندې پاتې شو. پلانې په خپل ځی باندې څه شو؟ پاتې شو. سره به دې څه مطلب شو؟ دا معنی کې دنه پرته مطلب دا دی چې الله چې څنګه دی دسی دی، اکی بدلون نه راځي. بدلون نه راځي په معنی ده دی
چې دا نه چې الله طاقتور دی بیا به کمزوری شي، الله ژوندی دی مرګ به پرې راشي نه، والعیاذ بالله. په الله مرګ نه راځي. الله سره علم دی، دا علم کمیږي نه. الله ژوندی دی همیشه ژوندی دی، الله قادر دی همیشه قادر دی. الله وو او سنو او الله بي او سبا نه. الله وو سنو او الله بي سبا نه. دا معنی دی کې دنه پرته ده او دا به پوری په لغت کې دغه وضاحت به پوری. زه دا نوم چې وورم انسان ورته حیران شي، یا الله څومره ښایسته الفاظ دي د دې، څومره ښایسته او څومره اسانه ده د دې دا ویل، د دې دا نطق. ماشومانان چې اولنی ټکي زده کوي نو به یو اولنی ټکی کوم زده کوي؟ الله. دا دومره اسان ټکی دی. ولې دا اسان دی؟ ځکه چې الله ته پته لري چې دا مخلوق به بار بار وایي نو چې دوی ته به ویلو کې اسان وي. په دې کې ضاد ټکی نشته چې ویلې ګران دي، په دې کې قاف نشته چې ویلې ګران دي، په دې کې خا نشته، په دې کې حا نشته، په دې کې کاف نشته، په دې کې میم نون اګران ګران ټکی نشته. الله دا څوک نشي ویلی. نوې کسره اوله چې مسلمانېږي انګریز دي ودرولته وایي الله، هغه وایي الله. هندو راوله هغه وایي الله، سیک وایي هغه وایي الله، ټول وایي الله. سبحان الله. په دې کې یو داسې ګران لفظ د عربۍ نشته ټکی چې د هغې ویل ګران وي. او بیا چې په شریعت کې د دې معنی ته ګوري اوږده خبره ده. الله مطلب دا دی چې په شریعت کې چې هغه الله چې ټول مخلوق یې بندګي کوي. ملک صاحب مخکې وایي وهو الله فی السماوات وفي الارض، هغه الله معبود دی په اسمانونو کې او په ځمکه کې. هغه الله چې هغه رب د ټول جهان دی. دا معنی به کې دنه پرته ده. الحمد لله رب العالمین. رب د ټولو مخلوقاتو دی، بلکې رب د اولنو او د اخرنو دی. رب د اولنو او د اخرنو دی. هغه رب چې دغه په وجود باندې چې هغه موجود دی، عقلم دلالت کوي، نقلم دلالت کوي، قرآن او حدیث هم دلالت کوي، او فطرت هم دا وایي چې یو رب دی چې هغه موجود دی او هغه د دنیا پیدا کړې ده. هغه الله د الله په دې نوم کې دنه دا معنی پرته ده. هغه الله چې حقدار د ثنا، حقدار د صفت او حقدار د اوچتو صفاتو دی. هغه الله معنی په کې دنه پرته ده چې هغه وو او سنو او هغه به یې سبا نه الباقي الدائم، همیشه د پاره پاتې کېدونکی. کل من علیها فان، هر څه ختمېدونکی دغه یو الله به پاتې کېږي. هغه الله چې څومره دا معنی به کې دنه پرته ده چې څوک یې څومره صفتو کې به هم حق نشي ادا کولی. په دې الله کې دنه دا معنی پرته ده. هغه الله چې د ده د نوم اغستو سره خلک غړ غړ کارونه شروع کوي. بسم الله. او چې دا نوم دې پکې نه اغستی که نه نو هغه کار دې ټول نیمګړی پاتې شو. الله دې کې دنه دا معنی پرته ده چې هغه ذات چې دغه سره پوره مکمل بچایي ده، دغه نه د بچایي څوک اغستی نشي او بچایي دغه په لاس کې ده. قل اللهم مالک الملک، د بچایي او د بچایانو بچا ده. تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. چې چاته الله غواړي دا بچایي ورکوي او چې وی غواړي نو د چا نه چې وغواړي د هغه نه اخلي. د بچایي ټوله د هغه په لاس کې ده. دغه نه څوک د بچایي نشي اخیستی، بلکې چې چا له هغه وغواړي ورکوي او چې د چا نه وغواړي اخلي. په الله کې دنه دا معنی پرته ده. او جلال د دې نوم دا دی چې دا هغه نوم دی چې د مصیبت په وختونو کې څوک واخلي نو الله ولا مصیبت ختموي. د مصیبت په وختونو کې د دې الله تذکره کوه، رب العالمین بدله هر قسمه مصیبت ختموي. الله
هغه نوم دی چې انسان یې واوري که نه د انسان په دې جسم باندې رغونه ځي شي دومره اوچت نوم دی ته وایي د الله نه نه یېرېږې اوس هغه شي او وایي د الله نه الله وایي درته ګوري د الله نه ویېرېږه د الله بنده وي نه نه دا کار وایي د الله نه دی خوښ دا کار د الله خوښ دی یعنې د الله دا نوم څه زورور او ناشنا نوم دی او ما تاسو ته لږ ساعت مخکې ووي چې د علماو اختلاف دی تقریبا 14 اقوال دي چې اسم اعظم کم یو دی او اکثر وایي چې کم یو دی هغه الله دی وجه یې سره زه ته ذکر کوم اولنی وجه دا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه چې ما تاسو ته بیان کړو د اسم اعظم په باره کې په هغه ټولو کې د الله نوم و دا یو وجه شو دویم په قرآن کې د ټولو نه زیات چې د الله نوم یاد شوی دی هغه الله دی 2240 شپېرې یاد شوی دی 2240 شپېرې الله نوم راغلی درېمه وجه دا ده چې څومره نومونه تر الله دپاره ښایسته ثابتې نو اضافت به هم دې نوم ته کې لږ ساعت مخکې دا مسله ما بیان کړه څلورمه وجه دا ده اسلام ته چې ته ننوځي په کلمه د شهادت باندې ننوځي او د شهادت په کلمه کې هم دا شته اشهد ان لا اله الا الله پنځمه وجه دا ده چې دا اسم اعظم دی الله سبحانه وتعالى د قرآن افتتاح په دې سره کړی ده الحمدلله شپږمه وجه دا ده د آدم علیه السلام په بچو کې یو امت د دین انکار نه دی کړی دا نوم هغه ټول مني لکه مکې مشرکانو به رحمان نوم نه منو داسې نور نومونه به یې نه منل خو د دین انکار کو د دین انکار نه کو دا څومره وجه شوه شپږمه اوومه وجه دا ده په یو مخلوق کې له دا طاقت نه و چې دا نوم یې ځان له یې ښودی وي اوومه وجه دا ده اکثر چې اتمه وجه دا ده اکثر چې دعاګانې غوښتل کېږي نو دا ټکي پکې وایي اللهم په هر دعا کې دغه نوم راځي د الله نهمه وجه دا ده عام چې څومره اذکار دي کاغه د منځ دي کاغه د سحر دي کاغه د بیمار د پاره دي کاغه د بد نظر نه بچ کېدو د پګار سری په هر یو ذکر کې د الله نوم لازم راځي لسمه وجه دا ده قیامت د هغه وخت پورې به نه راځي حدیث کې دي حتى لا يقال في الأرض من يقول الله الله چې په ځمکه کې څو پورې یو کس شي چې هغه الله الله وایي قیامت نه راځي چې کله دا نوم ختم شو بیا به قیامت راځي دا یو دلیل کېدی شي څو وجې شوي یو لسمه وجه دا ده ما تاسو لږ ساعت مخکې ذکر کړه یو لسمه وجه دا چې دا په ویلو کې ډېر اسان دی لام او ها او الف پکې استعمال شوی او دا ټول دا ټکي اعجمي که عربي ټول ویلی شي نو دا د الله اوچت نوم و ځکه په ویلو کې مساد دی دولسمه وجه ډېره ناشنا ده که ته د دې نه یو ټکی لرې کې که نه نو بیا به هم دا نوم دلالت کوي په الله باندې دا ډېره ناشنا فایده ده لکه اصل نوم څه دی الله الف لام ها دسی دی کنه د دې نه به الف لري کو د یو تی لري کا لله ولله ملك السماوات والارض او د الله د پردیس مکه اسمانونه حالانکه ته الف لري کړه دی بیا به کوم معنا غپرته ده دلالت کوي په الله باندې ها و دې کارو کو چې من خپل الف لري کړه کنه اوس به د لام لري کو هغه الف پاتې شو او دوه لامونه دي کنه دا یو لام چې منځ کې لري کنه الف لام ها اله الهکم اله واحد بیا معنی به کېدنه پاتې شو درېمه طریقه دا واله ها الف لام ها الف بم لري کو او
لام بم لريكو ألا له الخلق والأمر له بيبدلات كي باغيبات سلورما ألف لريكا لام لريكا لام لريكا ها پیش هو پاتی شو کنو هو ومعنى هو الحي لا إله إلا هو دا ډېر ناشنا نوم دی که دا ټکي دي ته لرې کړي خو بیا به کوم دي چې معنی په الله سبحانه تعالی باندې به دلالت کوي دا ټولې خبرې چې ما کومې ذکر کړي دا دې خبرې له یعنی دا خبره مضبوطی چې د الله سبحانه وتعالی اسم اعظم کم یو دی هغه الله دی